کاکړ ما لیکلی داسې ده چې تاریخو غلط کړی یا په ځینو شیانو کې غرضي لیکنې سوي دي، یو قوم یې بل ته ورکړي ده. ما صرف دا لیکلي دي چې کاک بن بوران غوري بن شنساب دې کې څېړنه چې دا د غرقش په نامه یې خلک لیکلي دي چې د قیس اولاده ده، دا د منلو نه ده. یا یې د بیټن په نامه بیټني لیکلي دي، یا یې د سلبین په نامه لیکلي دي. په دې کې سیال کاکړ په خپل تاریخ کې لیکي په پښتو او پښتونخوا په نامه یو کتاب یې لیکلی ده. په هغې کې لیکي چې دغه نومان د خویو په نامه دي. غرغس غرني خلک مالداري کوي، سړبین وښانو دغه بلاوې ویلو جای او بیټن هم دغه مالداري کوي. دا یې هسې نومونه د خویو په نامه دوی هغو نه موجه خلیچې جوړې کړي دي، یا یې ځینې قومونه وهلي دي ځان ته ځینې څه کړي. اصلا بیټنی هم شنسبی ده، کاکړ هم شنسبی ده، غور هم شنسبی ده، غلجی، لودی، سروانی، کرلانی، دا ټول په د شنسب څخه به کرلانی پورته راځي. دا نور ټول واجبېدل په دغه شنسب کې غوري خاندان هم راځي چې دا هغه زموږ کاکړ قوم نو باندې کاکړ خبره چې کوو. کوم دا کاکړ هم دا ده چې د غور له حصې رانقل شوی ده په زرګونو کلونو یا په سوونو کلونو مخته. بیا یې دا علاقې نیولي دي. په هغه وخت کې ټول د کوچوبار په هغې کې و مالداري په سیستم و، ټول مخلوق. بیا دوی ځینې مالدارۍ ډېرې وې، خلک یې په دغه ایریا باندې ډېر دي. نور د هندوستان په حصه کې تللي دي، پنجاب په حصه کې تللي دي. د هغه خلکو سلوک او ژبه یې اوس خپل ځان ته اصله کړې ده، خپله یې هېره کړې ده. او دی دغه حصه کې ډېر ده. په دغه حصه کې یې نوم شته چې هغه یې کومه حصه ده؟ صوبه بلوچستان، پاکستان. اوس یې یوه حصه درته مثال برشور دره، د هنې دره. ګوره د برشور دره د لوړې له چینې څخه شروع بیا تر پښینه ضلعې پورې رسېدلې ده، او شمالي حصه یې له توبې سره نښتې ده. په دې دره کې د کاکړو ښاخ ترغلی او صنعتي آباد. د هنې دره شمال کوټې پورې رسېږي او د چپر تر کوتله څخه را شروع کېږي. دا دره د احمدشاه ابدالي دوی دا یې تاریخونه د بلوچستان والي کلات النصر بروي ته ورکړه د توپې په هغه باندې. احمدشاه ابدالي د نصرخان له کورنۍ څخه یوه ښځه د دوستۍ په هغه هم وغوښتل، یا دغه ډېر خدمتونه ور وکړل. وروسته دا دره کاکړو په لاس ورغله، د هنې دره. او د کنجوخې دره دا سیمه ډېره آباده ده چې تقریبا 2500 کاله مخکې 60 کوره پکې آباد، رمې ګلې یې لرلې. د سنتیا کاکړ په ونده ووتلل. سنتیا یو ښاخ دی کاکړ د کاکړو. څلورمه د بوري دره ده. په دې دره کې د سندرخیل ډېر علاقه یا کمانفیل چې له پېښور نه موملې راغلی ما لیکلي دي. هلته په بدي اخته شو. بیا څوک پېښور خواته د یوسفزي سره تللی ده، څوک دې خواته دی. اصلا دا هم د شاوشین غوري له نسل د شاوشین غوري اصلي نوم اوسین ده، خو د عربو په فتوحاتو کې اثرات ډېر وشو، په نومو اوسین په حسین بدل شو. او د پښتانه اکثره نومان په اسلامي دور کې تغیرات وکړل. د جغرافیې ځینې منطقو هم تغیرات.
ګمان به دا نو کاکړ ته دغه پراخه علاقه پروته او د بوري دران د دوی په لاس کې اوس نو دوی هغه مځکې ډېرې قطع کړي دي مختلف جزیې قبایل پکښې راځي بوري زیات اندازه یې ناصر نو هر څوک جزیې پکښې د بوري په اطراف هم دی پروت ډېر یې نږدې و کمانخېل ده عبدالله حبیبي په د پټې خزانې په حواله لیکي درېیم چاپ ته دی په خپلو تعلقاتو کې دا لیکي چې د حیات افغاني دوم ټوک په پښتو ترجمه شوې ده او عبداللطیف طالبي ترجمه په پښتو کړې ده په تحشیه او تعلیقاتو د عبدالشکور رشاد ده په 1480 کې چاپ شوې ده په 14 مخ کې لیکي څوک لیکي د پټې خزانې درېیم چاپ هغه دا لیکي چې تیمن د کاکړ زوی او په غور کې اوسي او د حیات افغاني دوم څوک چې دا تحشیه یې ورکړې ده په 14 مخ کې داسې لیکي چې د امیر شیر علي خان د شفاهي روایاتو په بنا تیمن ځانونه د کاکړ له نسله موږ دا یایو چې تیمن که کاکړ نه وي خو د شنسب له نسله خو ده د غور له ډلې خو ده دغه تیمني په هرات کې دي او دغه نور کاکړ چې دلته دي شاید هلته به وي د هرات په حصه کې فدکاک دي کم ضیاف الدین غوري دي هرات له جامع مسجد ته شروع کړی و د جامع مسجد بیا پای ته نه ورسېدو بیا یو زوی پای ته ورساوه شهاب الدین غوري نو هلته ده موږ دا یایو چې دی چې تیمنی د غوري سي نو هغه کاک که موږ هغه کاک وبولو یعنې اخو نو ګورې څه وخت وفات شوی د شهاب الدین غوري پلار له غره دې خراکښت و یا یې د خوب په واسطه یا د هر شي په واسطه یو اثر پرې وکړي نو که هغه شي نو خو دغه نسل هم دی هغه دا تللي ټول څوک له دا شنسب نسل چې دورې دی هغه له دغه اوس یې غزنی بولي مخکې د زابل صوبه د کابل صوبه بلل پکتیا جایو چې دغه مرکزي افغانستان دغه مهمو شاخونه چې دي د کاکړ کاکړ بن ملک بورام غوري بن شنساب د ملک بورام غوري ما زمن دا لیکلي دي کاکړ بانای دانای مندو زه دا نظر لرم داسې کاکړ بن دانای بن کاک بن ملک بورام غوري بن شنساب دا تیمني کې ما خبرې در وکړې چې د امیر شیر علي خان په وخت کې مورخین یایي چې د شفاهي روایاتو په بنا دوی ځان هغه خو که هر رنګې دي دا د شنسب په نسل کې بلې خوا نه دي پښتانه دي سنتیا سندرخیل ترغری لومړ سیند سرګری نور یو وسلې هم شته انجر خواجکی دغه ما یې زمن لیکلي دي اوس په سنتیا کې چې زه راځم دوه مهم شاخونه دي هارونخیل عیساخیل عیساخیل میامن سمندین شموزی باکلزی نوروزی سلطانزی موریزی کبزی نوحزی اساخیل بن سنتیا نسل ده اوس د هارونخیل بن سنتیا بن کاکړ نسل ده بازیی یا بازی شموزی سارنگزی قانیزی میترزی ملازی سارنگزی بیا دا د باروزی داودزی حبیبزی مندوزی حقزی جمالزی سیدزی خجلزی د شموزي بیا دغه د ملیزی بازی باغورتزی علي خانزی الیازی د بازی بیا دا د میرابزی ادوزی علمزی علیزی عبداللهزی
عبدالله ځای ګلځای بس دغه یې هغه مهم ټاکنې نور خو نو واړه هم شته او د سنځرخیل بن کاکړ یغ نسل دا ده هارونزای حرمزای تهمن درمخیل کبزیی نسخیل پیرزایی سادوزای عبدالله زایی بروخیل علیخیل پړنځای دومل دا دومل چې دا په دومل کې خبرې دي دومل یایي چې موږ له کونړه راغلي دي وینې وسلې ده اصلي نه ده دی د کونړ له غرو چې راغلی ده دی به یا په صافي کې راځي هلته له کونړه دی ځان سعادات بولي خو د ما زړه ته نه لوېږي پړنځای عربي خیل عثمان خیل شبوزای بن مرخیل بن عربي خیل بن اپوزای ملازای زادزای ولیزای گالو دامو علی خیل بن اپوزای بن سندار بن کاکر بادزایی غرازای صدرزای مرزای حیدرزای اسماعیل شمسزای شادوزای خو په دغو ټولو کې مهم خلک په کاکړ کې د کاکړستان د دغ بلوچستان په حصه کې جلالزای ده بیا جوګزایی پشکې وتلی ده او وتلي خلک پکې راغلي زه دا یو مثال درکړم د شاه حسین هوتک په وخت کې بیکار و بیکر نیکه یا یو تاج و دا تاج د سرو زرو و دا شاه حسین هوتک د ژوب رئیس ته مشر د دغو خلکو د دې د سرو زرو تاج و کوچنی ماتې راښکاره کړو سردار علي احمد خان د سردار عثمان خان جوګزیز و په پټه کې اوس به دوی ټول مړه وي د هغه فوټو یې تصویره ما پسې ورکړی وه کوچنی تاج و دا به په پټکي کې ټومبو لکه جغه بیا چې شاه حسین غرق شو خط زوبل شو نادر افشار قوې وواهو بیا په دغه کې کاکړ هم زوبل شوی دی بله زوبل شوی دی بیا یې ورغوښتی ده بیا ځینې شفاهي روایات دا داسې په دغه باندې زه نشم تصحیح کولی چې جوش اوبو ته ولوېږو بیا یې دی هغسې سړی بیکن یعنې په دغو کې شیخان هم راغلي دي په جوګزیي کې تکړه خلک هم راغلي دي مخور خلک هم راغلي دي د بلوچستان په حصه په پښتنو کې پیاوړي خلک هم راغلي دي مخور ستانه او اوبه چې دورې راځي دې خواته دا سنځار ده چې روب ته ګډېږي دا سنځر علاقه ده په عمومي ډول چې اوبه دورې ځي هغه سنتیا دي په سنتیا کې ملازی شته په سنځر کې ملازی شته اینې خیل یو ده نوم مګر هغه جلا خیل ده په هغه سنتیا کې دي دا په دغه کې دا تر زوبه پروته تر بادینې د علاقې تر کمرزینه دورې د بلوچستان په مشخیل ختم ده دا خو ډېره ایریا ده نو کبزیو کې پیاوړې کورنۍ د خان بهادر مراد خان کورنۍ وه جدان یې هم دغسې وو کګان یې هم دغسې وو اوس کاکړي غاړې په دغې دي په دوی کې په تاریخي لحاظ په دوی کې دا کاکړي غاړې د ښځو هم وي د نرو هم وي او له پیښو په پښتنو کې هم شته خو دوی کې دا ګډه امۍ هم وه نر او ښځې دا د یارانه بدلې به یې پکې بللې اوس کمزورې شوې ده دا له پیړیو پکې نو په دوی کې دا بدلې ډېرې یعنې په یوه ښاغلي سړي چې هغه مشر و سردار بنګل خان جوړزیایي د انګریزانو په تاریخ په خپلو کورنۍ بدي کې شهید په کلاسي پلای یې بنګل مه مینځئ په دړو بنګل بزرګ ده د کاکا د بنګل مور نه وه میره وه
چې بنګول یې موږ کاوه دا په ویاړه وه. نو خدای له کوره کلاس اطلاع ته راغی په کلاس اطلاع کې او د بنګول په خاندان کې پیشم زورور خلک تیر شوي دي او دا خو د نواب او مرغي په کورنۍ کې تکړه خلک تیر شوي دي. د انګریزانو په جنګ کې هم دوی ځینو خلکو ښې برخې اخیستې دي.